بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زمونږ نننی ټاپک پی ایچ پی کې اپریټر دی. په تیر کلاس کې هم موږ د اپریټر باره کې خبرې کړې وي. لاجیکل اپریټر وایو. لاجیکل اپریټر څه شی دی، څنګه ترې استفاده کیږي؟ خپله لاجیک چې کوم دی هغه منطق ته ویل کیږي یا کنډیشن ته ویل کیږي. د شرط مطابق یا کنډیشن مطابق یا د منطق مطابق چې کله یو کار کو هغې ته موږ لاجیک وایو. هر هغه څه چې لاجیک یا منطق پورې اړه ولري هغه لاجیک وي یا لاجیکل اپریټرز دي. په پی ایچ پی کې لاجیکل اپریټر ډېر استعمالیږي. یو څو اپریټر دي چې هغه موږ سره دلته شته. What are logical operators? Let's suppose یو کنډیشن دی، د اف په ذریعه باندې موږ چک کوو. موږ یو کنډیشن دو یا شرط دو. که چیرته یو کنډیشن فار ایگزامپل موږ سره وي یا مثال دویم کنډیشن وي یا درې کنډیشن یا څلور کنډیشن موږ سره وي. کنډیشن خپله شرط ته ویل کیږي، سچویشن ته ویل کیږي. که مثال په ډول یو کنډیشن موږ سره ټرو شي یا دوه کنډیشن موږ سره ټرو شي او موږ وروسته چې یو کنډیشن څنګه چک کیږي، دوه کنډیشن څنګه چک کیږي. خو که کنډیشن موږ سره ټرو راشي نو په دې ټایم کې زمونږ هغه سټیټمنټ رن کیږي. مثال زه وایم که نه، اف مونږ شرط دپاره استعمالو. اف یو لاجیکل فنکشن دی چې هغه مونږ استعمالو. مثال زه وایم که د چا عمر زیات شي د 25 کلونو نو هغه مونږ سره الیجیبل دی چې ایډمیشن والی هغه الیجیبل دی چې فار ایگزامپل مونږ سره جاب وکړي. نو که داسې یو شرط مونږ کیدو که د چا عمر فار ایگزامپل 25 ابو وي نو هغه باید مونږ سره دلته ایکسپټ شي، یعنی ټرو کنډیشن مونږ سره راځي. نو په ټرو کنډیشن کې به مونږ سره سټیټمنټ رن کیږي. اف ناٹ معنا که دا چې ته مونږ سره د دې عمر یا مثال د ډګري برابره نه وي، دواړه کنډیشن یا یو کنډیشن مونږ ورکړی وي یا لسم ورکړی وي هغه فالس راشي نو دې به آوټ کیږي. یعنی معنا دا ده چې مونږ سره به دا ایکسپټیبل نه وي. نو مونږ دلته د دې کنډیشنو ترمنځ اپریټر یوز کوو او دا اپریټر مختلف قسمه دي. فار ایگزامپل اینڈ اپریټر دی، اور اپریټر دی، ناٹ اپریټر دی او ایکس اور اپریټر دی. دا هغه اپریټر دي چې کوم په لاجیک کې موجود دي یا لاجیکل اپریټر ورته موږ ویلی شو. یو مثال زه تاسو ته درکوم. فار ایگزامپل موږ وایو اف، موږ دلته یو کنډیشن دو. بیا ګورئ که چیرته د یو کنډیشن نه زیات کنډیشن موږ چک کول غواړو، مثال کنډیشن 1 and condition 2 یا دې کې نورې کنډیشن موږ دو. دوه کنډیشن چې کول به د یو اپریټر په اساس باندې کیږي. داسې نه چې موږ دوه کنډیشن ورکو او د دې ترمنځ کوم اپریټر نه وي. که چیرته مثال موږ اینډ اپریټر په دې منځ کې استعمال کړو، کنډیشن 1 اینډ کنډیشن 2، معنا دا چې اول کنډیشن هم ټرو شي او سیکنډ کنډیشن هم ټرو شي. نو څه وکړه؟ دې څه وایي؟ run only when both conditions must be true. کله چې end operator موږ استعمالو دواړه کنډیشنې باید ټرو وي، یعنی ټرو ریزلټ به هله راځي چې کله دواړه کنډیشنې موږ سره ټرو راشي. نو هغې نه پس به دې څه کوي؟ سټیټمنټ به رن کوي. نو دلته ګوره یو کنډیشن هم شته بل هم شته. د دوو کنډیشنو ترمنځ یو اپریټر استعمال شو چې هغه لاجیکل اپریټر دی. همدغه شان که موږ فار ایگزامپل آر اپریټر استعمالو، اور اپریټر او د اینډ اپریټر ترمنځ صرف یو ډیفرنس دی. که چیرته لیټ سپوز موږ دې کې دوه کنډیشنې ورکو، کنډیشن 1 اینډ کنډیشن 2. که چیرته لومړنی کنډیشن فالس وي او دویم کنډیشن ټرو وي نو په آر اپریټر کې څه کار دی؟ دې موږ ته ریزلټ ټرو راکوي. یعنی که دې ټایم کې یو کنډیشن موږ سره فالس هم راشي نو پرابلم، مشکل نشته، دې به موږ ته آوټپوټ ټرو راکوي. لیټ سپوز یو مثال در کوم. یو سټوډنټ موږ نیسو. زه وایم که یو سټوډنټ په یونیورسټۍ کې ایډمیشن علي، هغه باید 12 نه فارغ وي او عمر یې هغه باید د 18 کلو نه کم نه وي. خو دلته زه یو شرط داسې ږدم چې 12 نه فارغ وي، که عمر یې 18 کلو نه کم وي هم پروا نه کوي. یعنی که هغه کنډیشن فالس هم راشي نو پرابلم. په دې دوړو کنډیشنو کې موږ یو کنډیشن په دې کې مطلب ټرو پکار دی. که د یو فالس هم وي پروا نه کوي. په دې ټیم کې به موږ آر اپریټر نه استفاده کو.
یعنی یو کنډیشن په دې کې موږ د پاره پکار دی چې هغه مست بای ټرو وي. نو بیا به د هغې نه وروسته سټیټمنټ موږ ته رن کیږي. نو دا د اور اپریټر د استعمال طریقه ده. ناٹ اپریټر هم موږ استعمالوی شو. ناٹ اپریټر د دې لپاره استعمالیږي اف ناٹ که چیرته یو کنډیشن ټرو نشي دلته به موږ سره کوم ماډل عمل سرته رسیږي. کنډیشن به یا فالس راځي، کنډیشن به یا ټرو راځي. if condition is true the result will be false. که کنډیشن چیرته ټرو ریزلټ به فالس وي، که کنډیشن چیرته فالس و ریزلټ به موږ سره ټرو وي. ځکه موږ ناٹ استعمالو. زه څه وایم اف ناٹ معنا دا ده که چیرته نشي د یو چا ایج د 22 کلو نه کم نو هغه به موږ سره پاس. اوس که نشي معنا دا چې دلته موږ سره فالس شو که نه، نشي معنا فالس کنډیشن کې راځي او که شي بیا هغه ټرو کنډیشن کې موږ سره راځي. نو دلته ناٹ اپریټر دې لپاره یوز کیږي چې یو عمل که هغسې شانته ونه شي لکه څنګه چې شرط کې ورکول شوی دی. شرط یعنی کنډیشن چې څنګه ورکول شوی هغه مطابق ونه شي نو بیا به موږ ته ټرو راځي او که چېرته هسې وشي نو بیا به موږ سره فالس راځي. نو دا هغه اپریټر دی چې دا لاجیکل اپریټر دی. بل موږ سره ایکس اور اپریټر دی. ایکس اور اپریټر څنګه وي؟ دلته موږ دوه کنډیشن ایږدو. که چیرته فار ایگزامپل د دې دوو کنډیشنو مطابق یا د دې دوړو ترمنځ یو کنډیشن برابر شو نو دی به فالس کیږي او که چیرته د دې نه زیاتو بیا به دا څنګه کیږي ټرو کیږي. به دا که چیرې مثال کنډیشن 1 هم ټرو شو، کنډیشن 2 هم ټرو شو نو موږ ته به جواب فالس راځي. معنا د دې مطابق به نه وي. که چیرته د دې مطابق برابر نشي بیا به هغې نه وروسته کنډیشن څنګه وي ټرو به راځي. دا اصلاً کې موږ سره څنګه دي؟ دا موږ سره ایکس آر اپریټر دی او دا لاجیکل کې دی. ګوره که چېرته دواړه فالس و د ریزلټ ویل بي سوري که چېرته دواړه فالس و بیا به ریزلټ څنګه وي فالس وي. راځو پریکټیکل. اول به موږ سبلایم ایډیټر خلاص کو. د دې ایډیټر نه پس به سمپلی یو فایل به موږ والو. فایل ته به راشم، نیو فایل، دا به ځان سره ثبت کړم. دې ته به نوم ورکړم لاجیکل اپریټر ډاټ پی ایچ پي او پی ایچ پي کوډ به سټارټ کو. د پی ایچ پي د کوډ د سټارټ کېدو نه پس په دې ځای کې زه سمپلی اول اینډ اپریټر دپاره زه دغه کوم. اینډ اپریټر کې مثال به زه درکړم، یو ویریبل به زه جوړ کړم، مثال یوزر نیم از اکول ټو احمد. بیا مې دویم واخیسته یوزر پاسورډ از اکول ټو اسرار ایډمین 1 2 3. اوس په دې کې موږ سره څه پکار دي؟ دواړه کنډیشن یې ټرو پکار دي موږ سره. لیټ سپوز اف کنډیشن موږ دو یا موږ داسې هم کولی شو ایکو اف یوزر از اکول ټو دیٹ and password is equal to admin 1 2 3. بیا هغې نه وروسته آوټپوټ موږ ولو. خو زه به اف کنډیشن خیر یوز کوم. اف ډالر سین یوزر از اکول ټو احمد اینډ ګوره دلته اپریټر موږ څه یوز کو؟ اینډ اپریټر یوز کو. اینډ یوزر پاسورډ از اکول ټو admin 1 2 3. هغې نه وروسته به ته راشي دلته ورته ووایي ایکو کا موږ ته چې ایکو کا په دې کې به داسې ورته وایي یو آر eligible. دا به ثبت کو موږ. له هغې وروسته به راشو براوزر. دلته به تاسې لوکل هوسټ خو زیم به آن وي. زیم نه دی آن نو زه به راشم سی ډرایو ته زیم او په دې کې به اخرنی چې کوم زمونږ فایل دی زیم کنټرول دا به له ځان سره رن کو. کله چې دې رن شي په دې کې موږ سره دوه خبرې دي. یو موږ سره په دې کې اپاچی دا به سټارټ کو او مای سیکول به سټارټ کو. پس د هغې نه به دا بیا ریلوډ کو. به دې رن شو هغه به ریلوډ شي. ډیشبورډ د فایل نوم زمونږ پی ایچ پي لرنینګ او په هغې کې بیا زمونږ لاجیکل
operator dot php دا فایل دی. نو ما ته څه وایي یو آر الیجیبل، معنا دا ده چې ته کولی شي، ولې د کنډیشن مطابق خبره برابره ده. خو که چېرته مونږ په دې کې ټرو ورکو اډمین 1 2 3 هلته په ویریبل کې مثال دا 1 2 3 4 شو، دا مې ثبت کړو ځان سره او له هغې نه وروسته مې دا ریفریش کړو نتینګ. او که چیرې فار ایگزامپل دا صحیح و بلکل نو بیا به دې راځي. په دې دواړو کنډیشنو کې دواړه کنډیشنې باید ټرو وي. که چېرته دا ټرو نه وي نو بیا هم دې ګوره ریزلټ موږ ته نه راکوي. ریزلټ په هله ټرو راځي چې کله دواړه کنډیشنې موږ سره څنګه شي، دواړه کنډیشنې موږ سره ټرو شي. دا اصلا موږ سره په دې کې د اینډ اپریټر د استعمال طریقه وه. پریکټیکلی موږ اوس بیسک خبره کو، پریکټیکلی وروسته بیا عملا راځي په انشاءالله د دې اپریټر استعمال به هلته موږ کو. خو که چیرې مثال زه به دا کمنټ ته کنورټ کړم، کمنټ ملټي لاین کمنټ چې یلو موږ به سلیش سټیرک اینډ سټیرک سلیش له هغې نه وروسته به دلته ودرېږو. زه راځم دلته لیکم ډالر ساین یو ویریبل کریټ کوم فار ایگزامپل ایج په نامه باندې. ایج از اکول ټو ډیفالټ به 22 عالم زه داسې وایم اف ډالر ساین ایج is equal to or greater than 18 ما واخستو اور دې کې ګوره تاسو د اپریټر کې دی اور ډالر ساین ایج is equal to or greater than 22. دلته موږ داسې وایو که عمر فار ایگزامپل موږ سره د 12 نه تر 18 پورې او زه داسې وایم 18 پورې او له دې نه کم شو داسې به ورته وایو موږ فار ایگزامپل 10. نو موږ ته ایک وکړه فار ایگزامپل هماغه میسیج ورته الم زه. اوس په دې کې مسټیک مونږ کوم ځای کې کړی د اپریټر به داسې یوز کو او دا اپریټر به هم استعمال کو دا شان. اوس ګوره مونږ ته څه وایي یو آر الیجیبل، د دې دواړو ترمنځ دی 22. که زه 12 کړمه هم ټیک ده. او که دا فار ایگزامپل 10 کو 10 اوس په دې کې کوم کنډیشن ټرو دی دلته دا یعنی موږ ورته ویلي که دا چېرته ای چېرته ګوره دلته یو کنډیشن ته دی ګوري که چېرته فار ایگزامپل ایج کم شي یا مساوي شي. کم شي معنی څه یو او زیات 12 نه. اوس زه مثال یو بل در کوم درته ایزي که زه ایج والمه او دویم په دې ځای کې یو بل ویریبل جوړ کړم کوالیفیکیشن دپاره. کوالیفیکیشن کې مې ولیکل یس. اوس زه دلته راځم په دې ځای کې لیکم ډالر ساین کیو ایل is equal to yes او ایج فار ایگزامپل 22. ایج په ځای به زه والم ایکسپیرینس، دا به هم ایکسپیرینس کو. اوس په دې کې یو کنډیشن زموږ دپاره ضروري دی. کم کنډیشن ضروري دی ګورئ که چیرې فار ایگزامپل دا یس شي او ایکسپیرینس 9 وي نو بیا به هم دې جواب موږ ته ټرو راکوي ولې چې هلته موږ سره به دې کې کوالیفیکیشن د دې یس دی. که دا فار ایگزامپل هلته دې ځای کې به موږ ایډیټینګ کوو فار ایگزامپل دا 9 شو او موږ شرط ورته ایکسپیرینس 10 یې ایښی نو دې به موږ ته ټرو جواب راکوي. خو که چیرې فار ایگزامپل دلته موږ سره دیم نو شي دواړه فار ایگزامپل فالس ریزلټ فالس دغه یي کنډیشن یي نو بیا به دې موږ ته هېڅ هم نه راکوي. اوس موږ دلته څه لیکلي دي نو ایکسپیرینس از اکول ټو 9 ما دلته څه لیکلي از اکول ټو 10
or da is equal to no. Control S سره به دا ثبت کو you are eligible. دا باید نو شي ښه. experience is equal to دا خو هماغه شان څه دی مونږ دلته لیکلي که experience is equal to or qualification is equal to you are eligible. These کې مونږه equal sign پرېښی بس. اوس ګورئ نو خو که چیرې فار ایگزامپل دا یس شي دا یس شو له هغې وروسته دا ریفریش کوو مونږه یس. که چیرې فار ایگزامپل دی نو شي له هغې نه وروسته دی نو. که دی نو شي او ایکسپیرینس فار ایگزامپل 11 شي نو بیا به ماته لیکي یو آر الیجیبل. نو دغه اپریټر چې کوم دی دا آر اپریټر دی. آر اپریټر کې یو کنډیشن زموږ لپاره ضروري دی. یو کنډیشن چې ټرو وي نورو کنډیشنو ته ضرورت نشته دی. که زه داسې ورته وایم فار ایگزامپل دا ناٹ اپریټر زه استعمالوم دا قوس کې نیسم زه راځم دلته ناٹ اپریټر ږدم if not is equal to that if not is equal to 10 or yes نو بیا مونږ ته لیکي you are eligible. که زه دا ثبت کړم او راشم فار ایگزامپل اوس ګوره دا 11 دی او دا دغه آر اپریټر مونږ یې ښیي. که اینډ اپریټر کې دواړه خبرې بیا مونږ سره ښیي you are eligible. مونږ کوم اپریټر یې ښیی دی دا او دلته دا نو دی. if not که دا یس شي مثال یس معنا دواړه ټرو شو نو ریزلټ به مونږ سره فالس شي. او که چېرته فار ایگزامپل په دې کې مونږ سره یو هم فالس شو اوس خو اینډ اپریټر دی نو بیا به ریزلټ څنګه وي بیا به ټرو راځي مونږ سره. نو ناٹ اپریټر په هغه وخت کې استعمالیږي چې کله ریزلټ ټرو وي فالس به راځي او چې کله ریزلټ فالس وي بیا به مونږ سره څنګه راځي ټرو به راځي. this is not a operator. یو مونږ سره ایکس اور اپریټر دی په دې کې. ایکس اور اپریټر دې دپاره یوز کېږي که زه فار ایگزامپل په دې ځای کې داسې ولیکم دلته راشم زه ولیکم ایکس آر ولیکم او دې ځای کې مثال ما داسې ولیکل ما ایکسپیرینس ولیکل زه دې ځای کې هم لیکم ډالر ساین experience is equal to or greater than دلته زه لیکم less than or equal to 25 او دلته مې ولیکل greater than or equal to 10 نو ما ته لیکه you are eligible. یعنې د دې دواړو ترمنځ چې کوم راځي بیا به موږ ته فالس کنډیشن راځي او چې کله د دې دواړو نه زیات دي مثال 26 راشي نو بیا به څنګه وي بیا به موږ ته ټرو کنډیشن دی راکوي. د دې دواړو نه چې زیاتېږي ټرو کنډیشن. اوس که 9 زه ولیکم 9 فار ایگزامپل ما 9 ولیکل نو بیا هم ټرو. یعنې د دې دواړو ترمنځ به نه نور چې ته هر که زیات عدد ورکې که کم عدد ورکې هغې دواړو مطابق به تا ته ټرو کنډیشن دی درکوي. نو دا هغه اپریټر دی کوم اپریټر چې موږ سره په دې کې موجود دی. یعنې اینډ اپریټر آر ناٹ اینډ ایکس آر اپریټر. دا زمونږ اصلاً کې د اپریټر ټاپک شو. په بل ټاپک کې به انشاءالله مونږ په اف کنډیشن باندې خبرې کوو.